شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسونه کې موږ تاسو پر ټول باکس باندې کار کړی وو. هغه ټولز چې پر شاپ کې ضروري و د غوډندې او وظیفې مو زده کړې وې، پر هغه باندې مخبري کړې وې. راځو فایل ته. په فایل کې تاسو معمولا د نامه څخه معلومیږي چې ټول کار د فایل سره دی، یعنی د فایل جوړول، د فایل خلاصول، د فایل بندول، د فایل په نورو بڼو په نورو شکلو سره ثبتول، ټول بس همدغه کار د فایل منیو دی. په دې کې لومړی موږ تاسو نیو لرو. ګورئ مخکې چې موږ تاسو په ټول باکس ځینې کمانډونه باندې عملي کول، موږ تاسو په جوړ شوي عکسونه را خلاصول، پر هغو باندې مو کار کوئ. د نیو وظیفه دا ده چې په نیو کې تاسو یو ډاکومنټ د سر څخه نوی جوړوئ، یعنی مخکې شی نشته، تاسو نوی جوړوئ، بیا پر هغه باندې کار کوئ، یعنی نوی تاسو یو شی د صفر څخه بیلډوئ. مخکې کساس باید معمولا شارټکټ کنټرول ان دی، خو کساس باید تر ورځ موږ تاسو په ایډیټینګ کې څه کار پر دې باندې کړی و چې شارټکټ مل تبدیل کې کنټرول شفټ الټ ته واړولیو. نو زه راځم پر نیو باندې کلیک کوم چې موږ دلته نوی ډاکومنټ جوړو. دا کېدای شي په ځینې پټ-شاپونو کې بیل وي، خو د ټولو هغه میتود یو ډول دی. په ځینې کې دا پرسیټ منیجر، موږ دلته پرسیټ منیجر دلته په جلا جلا شکل ښکاره کېږي. په ځینو پټ-شاپونو کې دا د یو لیست په شکل ته راځي، لیست تاسو راخلاصوي، په هغه کې پرسیټ منیجر چې کوم پرسیټ تاسو غواړئ ستاسو په نورو پټ-شاپونو کې تاسو ګورئ په دې شکل باندې شکل سره. په دې کې تاسو نوی ډاکومنټ جوړوئ. نوی ډاکومنټ معمولا سایز مهم دی چې څومره اندازه ورکوئ، پراخوالی څومره ورکوئ، جګوالی څومره ورکوئ او ریزولوشن هغه څومره ورکوئ. اوس نو په دې کې موږ نړۍ ریسنټ لرو. ریسنټ نږدې هغه نږدې وخت کې کوم صفحې موږ کار کړی دی هغه صفحې موږ کار کوي. که چیرته تاسو غواړئ په دې کې یو صفحه راخلاص کړئ، سیو چې موږ تاسو په خپله خوښه ثبت کړي، موږ تاسو بیا د په خپله خوښه د سیو بټن لرو چې موږ تاسو کولی شو هغه پرسټونه په خپله خوښه ثبت کړو. فوټو د عکس ځینې اندازې دي، لینډسکیپ عکسونه، پورټریټ عکسونه موږ لرو. که تاسو غواړئ د عکس په اندازه سره غواړئ، د معمولي عکسونه چې موږ تاسو د دیوال لپاره چاپو یا پر مثال سرمیز لپاره چاپو، د ځینې عکسونه د هغو اندازې دي. پرنټ بیا د هغو صفحو اندازې دي چې تاسو چې معمولا چاپوئ، لیټر و A3 و A5 دغه ځینې سایزونه دي. که تاسو غواړئ چې په هغو کې یو سایز صفحه جوړه کړئ نو پر هغه باندې کلیک کوئ. آرټ انسټریشنز بیا د آرټ و د پوسټرونو د اخبارونو کې داسې دغه ځینې شکلونه دي. که تاسو غواړئ چې د هغه دپاره ځینې صفحې جوړې کړئ. ویب بیا معمولا د انټرنیټ د ویب پیج لپاره که تاسو یو څه جوړوئ دغه صفحې دي. که تاسو غواړئ په هغو کې یو صفحه ګورئ، دا هر صفحې سره خپله اندازه لیکلې ده. 1900 په 1080 کې، 1440 په 900 کې. دا بیا د ویب دپاره. د موبایلو دپاره ځینې صفحې شته. د موبایلو دپاره تاسو که غواړئ چې یو صفحه جوړ کړئ، یو خاص موبایل دپاره د مثال په ډول iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Pro داسې ځینې موبایلونه دلته شته. تاسو کولی شئ دغه موبایلو په سکرین په اندازه سره جوړ کړئ، یو صفحه جوړه کړئ. یا دا آفلاین دي ټوله. فلم ویډیو د ویډیو په اندازه سره د یو فلم په اندازه سره غواړئ چې یو صفحه جوړ کړئ، بیا پر هغه باندې کار وکړئ. پر مثال د ویډیو دپاره زه غواړم چې یو عکس جوړ کړم، د ویډیو کې بیک کېږدم، نو دلته مختلف اندازه د ویډیوګانې لري. تاسو کومه اندازه ویډیو تاسو پر هغه باندې کار کوئ نو دغه دپاره چې دلته ورته انتخابوئ. د مثال په ډول زه غواړم د یو A4 پر مثال زما کتاب چاپوم، پر مثال هغه د صفحې سایز A4 دی، زه غواړم چې دغه دپاره یو کور پیج جوړ کړم. نو معمولا دلته بعد موږ پرنټ کټګوري کې دلته چې انتخاب کوم A4 انتخاب کوو. A4 انتخابو بیا تاسو راځئ په پرسیټ ډیټیلز کې د پرسیټ په خپله خوښه نوم ورته انتخابوئ چې په څه نامه سره تاسو ډاکومنټ جوړوئ. زه راځم ورته وایم چې دا ډاکومنټ زه جوړوم، ورته وایم چې دا د کور پیج په نامه سره جوړ کړه. په څه نامه سره؟ د کور پیج په نامه سره کریټ یې کړئ. موږ ته په هماغه اندازه سره نوې صفحه څه وکړي، ترتیب وکړي، جوړې وکړي. سر مو خلاص. دا د نیو وظیفه. دغه څخه وروسته په نیو کې موږ ځینې نور پرسیټ دا خو جوړ شوي صفحې موږ تاسو جوړولې. که غواړئ چې په خپله خوښه صفحه ورکړئ، اوس پر مثال زه غواړم چې آی ډي کارډ جوړ کړم، بزنس آی ډي کارډ نه دی په غاړه کوئ چې د معمولا اندازه چې ده 11.5 په 7.5 کې ده، یعنې 9.5 په 11.5 سانتي متره په 7.5 سانتي متره کې د اندازه ده. دا اندازه خو دلته نشته، نه په پرنټ کې شته، نه په لسټریشن کې شته، نه په ویب کې شته، نه په موبایل کې شته، نه په فلم ویډیو کې شته. نو دا اندازه زه د کمه کم نو دا بلته موږ تاسو په خپله خوښه ورته انتخابوو چې زه غواړم چې یو کارډ جوړ کړم. د کارډ اندازه خو ما ته معلومه ده چې 11.5 کې ده. زه غواړم چې په هماغه اندازه سره یو څیز جوړ کړم، یو صفحه جوړه کړم. نو د هغه دپاره تاسو راځئ د ویډت او هایټ په خپله خوښه ته انتخابوئ. اوس 920 په 1080 کې دا اندازه. نو دلته تاسو د اندازه کولو واحد هم کولی شئ ورته واړئ. اوس اندازه په چې سره کېږي په پکسل سره تاسو کولی شئ چې یا زه په انچ سره اندازه کوم، یا په سانتي متر سره، په پوینټ سره. زما اوس سانتي متر پکار دی. نو سانتي متر چې پکار ورته وایم چې پراخوالی 11.5 او جګوالی 11.5 او جګوالی زه ورته وایم چې ورته انتخاب کړئ. د لپاره 7.5 دا چې موږ انتخاب کړل په کریټ باندې کلیک کوو، موږ ته په هماغه اندازه سره یو صفحه څپوسي ترتیب چې کوم چې موږ انتخاب کړی و. ګورئ دغه یو شی ته پام وي. اکثر وخت ما ځینو شاګردانو ته ویلي چې تاسو یو صفحه جوړه کړئ پر مثال په دغه اندازه کې. پر مثال زه ورته وایم چې 1280 په 920 کې یو صفحه جوړ کړئ. په څو کې جوړه کړئ؟ 1280 په 920 کې. داسې یو اندازه ما ورته ویلي دی راغلي 1280 په 920 کې صفحه جوړي.
نو راسه د لیورت انتخاب کې 1280 او جګوال ورته انتخاب کې 220 واحدو ته پام نه کړي هغه یا په انچ سره اندازه کې جوړ کړي یا په سانتي متر سره نو دلته برز موږ پټ شاپ معمولا ډیر لاوټ کیږي اوس تقریبا 1280 سانتي متر د صفه پرخوال 1280 به غټ اندازه ده او جګواله 220 سانتي متر دی یعنی دا به غټ اندازه ده نو دلته تاسو دغه ته باید ډیر پام وکړئ دغه اندازه که تاسو په کمزور کمپیوټر کې جوړ کړئ به کمپیوټر مسټکس جام سي ځکه دونه اندازه قابلیت دی نه لري چې جوړ کړي 1280 تقریبا 12.5 متر کیږي که 2 متر کیږي 1280 ډیر لست څه کم 12 متر کیږي او دغه رقم جګواله تقریبا 2.2 متر کیږي نو دلته تاسو باید دا ډیر پام توجه وکړئ زه د معمولا څوک تاسو اندازه وایي چې پر مثال پراخ اندازه ک 1280 ک واحد نظر ته وایي یعنی واحد کې نه درلود د اندازه واحد چې پکسل دی واحد شری پکسل او کې واحد درلود بیا خپل د توای چې مثال بیل واحد یا د توای چې انچ جوړ کړي یا متر جوړ کړي سنتي متر جوړ کړي خپل د توای نو دا غشته ډیر باید فهمي چې تاسو کله یو نوې صفحه جوړوي دا واحد ته باید تاسو ډیر فهم دا غڅ خره ورسته اوس ګوري دا ک پکسل ته وړ ما 1280 ورته ویل دا شپږ 2283 پکسل سن 1280 شپږ 2000 پکسل دونه ده کې 1280 وسوشل معمولا زموږ تاسو د ایچ ډي ویډیو اندازه ده های ډیفینیشن ویډیو دغه څلور اندازه خدای دې موږ ورکړل ډاکومنت مینوم هم ورکړي دغه څلور وای اورینټیشن د صفه په مود ډول غواړي کې په پوکټ ډول غواړي لینډسکیپ پورټریټ اندازې موږ لرو هغه تاسو د لیورت انتخاب کې پورټریټ غواړي نو پورټریټ انتخاب کې بر به جګوالي پر خپل دراسه پر خپل به جګوال دراسه لینډسکیپ بیا دغه برعکس آرټبورډ ډیک مارک ورکړي آرټبورډ به ان شاء الله موږ تاسو په لار مینه کې وای آرټبورډ معمولا هغه تخته ته ورکیږي سامان ملي چې تریپارټ باندې یو تخته ولر پر باندې رسمي کړي ته آرټبورډ وای شي ورته وای ته آرټبورډ به داسې ځین تخته موږ جوړو چې پر باندې موږ مولا رسمي د پارزات کارو یا د ډیزاین لپاره موږ تاسو کارو نو آرټبورډ ډیک مارک ورکړي به موږ دغه ډاکومنت د آرټبورډ په شکل باندې جوړي دغه سره ریزولوشن ډیر مهم دی ریزولوشن کا اساس باید موږ تاسو ویلې و چې په 1 انچ مربع کې د پکسلونو اندازې ته ویل کیږي نو دلته تاسو دغه کس د خاص د ډاکومنت تاسو جوړوي څون ریزولوشن ورکوي معمولا ریزولوشن چې دی باید د اویا او د نیوی په مابینس کې څو مابینس کې یا د اویا او د سل مابینس کې دا غشر ریزولوشن دی بیس ریزولوشن دی د دې ډېر زیات سیم بیا کله چې تاسو پیش کې کم سیم ته کله چې په زیات کې تاسو نه په زیات کې تاسو نه دا چې موږ راکس ډیر ځای نه سي او لاودینګ یا پر مثال د کمپیوټر د جامدو یا پر مثال شکېدو سبب وګرځي او دا څه کم سي بیا مشکل دا چې موږ دا ریزولوشن یا کیفیت خرابېږي نو ریزولوشن او سایز مستقیما رابطه لري که ریزولوشن زیاتېږي سایز هم سره زیاتېږي دا کس پر مثال که زه په 2 بیا کې واک ثبت کوم کې دا سایز یو ام بي سي او که زه چیرې پر مثال دا واړم یو سلويشت کې دا سایز 5 ام بي سي یعنی سایز معمولا د ریزولوشن سره زیاتېږي نو د دې ثبوت لپاره چې موږ وایو چې په وایي چې مربع کې د پکسلونو اندازه ریزولوشن وایي زبراسم یو انچ پر مثال یو انچ صفه په جګوالي ورکم یو انچ په پراخوالي ورکم څو انچ مرکل یو انچ ریزولوشن به ورته وایم چې لاس ریزولوشن کوم څو ریزولوشن کوم لاس او کریټوم نو سموږ په دې صفه کې ګوري دا غوښه اساس باید ډیر پامي یو انچ صفه خو جوړ سول اوس په دې کې کزرا سم ترسیم وکم پر مثال زه ګریډینټ ترسیموم زموږ په دې صفه کې 200 پکسلې لاس پکسل په جګوالي سره لاس پکسل په خپل سره ځکه مارزشن څور کړیو لاس یو 2 3 4 5 6 و 8 9 او لاس په جګوالي سره 200 پکسلې لاس پکسلې ریزولوشن مامنور کړو ګورې زه دا غوینس ګورې څونه کښنی نه زمان میږي کزر اسن دې هغه پرنٹ سایز زه وګورم دې پرنٹ سایز پر مثال دونه دی یا دې هغه اکچوال پکسل کې چې موږ تاسو نه هغه بيخي هغه اکچوال سایز وګورم موږ بيخي کښنی دا د 100% سایز دی سایز بيخي کښنی موږ ته معلوم میږي د دې اصلا سایز دی 1 انچ دی خو ته موږ ته معلوم میږي دونه کښنی ځکه چې ریزولوشن کم دی زبراسم بل هم دومره اندازه صفه په جوړ کوم هغه ته ریزولوشن په زیات ورکم چې بر موږ تاسو کوالټي تر ما بنځ به هم ته پیرو پیژنو او د دې سایز اسپټول او ټول ته پیرو موږ په مثال یو بل صفه جوړوم هغه 1 انچ صفه ده څو صفه ده 1 انچ دې غټ نه ده ریزولوشن یې څونه ورکي سلمي ورکي ګور نسبت جوړ میکړه غټواله کښنیواله ماته معلوم شي څونه غټواله کړی دي اصلا کې دا غټ نه ده هغه 1 انچ صفه ده دا 1 انچ صفه ده نور په سایز کې څه فرق نشته پر خواله غوښتي دي خو دا هغه ریزولوشن دې څه کم دي کزر اسم په دې کې اوس یو ګریډینټ ترسیم کوم تاسو ګور دا ګریډینټ څونه صفه رالی شنرم صفه رالی څه متوجه یاست د دې هغه ګریډینټ بيخي سم صفه رالی زبراسم د څه خبره ګریډینټ ګریډ ایسته کوم په ویو کې کچرو په شو کې پکسل ګریډ لاندې دی ګور دا ګریډینټ څونه صفه رالی په کچیر زرا سم دا ګریډینټ راواخله ما پټو سکرین کې دا ګریډینټ ګور ډېر خراب راغلی پکسلونه معمولا د اکثر سره نږدې کې مات راسي په خاطر دې چې د ریزولوشن کم دی
او د دې ریزولوشن کچې وګورو په دې شکل سم صفه راغلي دوباره یو انچ اندازه ده دا مې وینچ دا ما به وینچ دی خو دا صفه راغلي په خاطر دې ریزولوشن سره کم دی سم راغلي نو لازم کنټرول شیفت اس وهمه د سیو اشر کټ په ډیسکټاپ باندې داغه د چې په شکل کم سیو اس ټایپ کې براسه مرتبه مچي دا په چې ثبت کم پر مثال په جی بي چې دا عکس په شکل باندې سبا کم ثبت کم د بازار نو مارکم شي سل ځکه دا سل ریزولوشن کې مرصد کړیو او دا بل به هم څه پوکم ثبت وکم کنټرول شیفت اس رتبه چې دا پڅو کې د لاس په نامه سره ثبت ک په جی پی جی فارمټ سره سیو وکم کدای سي په اساس کې دونه غټ توپیر نه راغلي ځکه صفه به خښنی نه دا کوم مثال ډېر غټ نه ځای بیا کې په سایز کې توپیر راسي اوس د سایز کې زو ګورم د دې سایز سودی 8.1 او د دې سایز کو ګورم سودی 9.55 سایز سره کم راغلی دی کم راغلی ځکه ریزولوشن کم دی دا خو صفه به یو انچ صفه ده په غټه صفه کې به توپیر مرشته به زیات معلومیږي یعنی تقریبا په امبیانو سره مرشته توپیر معلومیږي د اندازه سایز څه کم دی نو ګورل ته تاسو ګورئ د دې ډایمنشن لاس ایکس لاس دی سو دی اندازه لاس ایکس لاک او د اندازه کو ګورم د اندازه په څه سل ایکس سل ریزولوشن خو مشاله سره خلاصو نو د تاسو راځي ریزولوشن د ډاکومېنټ کې ډېر مهم دی نو تاسو نو ډاکومېنټ جوړوي دغه لپاره څومره ریزولوشن ورکوي نو بیسټ ریزولوشن د نیوی او سل یا د نیوی او د اویا مابینس کې دا بیسټ ریزولوشن دی اوس ریزولوشن بیا دوه ډول اندازې موږ پکسل پر انچ دی یعنی پکسل په انچ مربع کې اندازه کوي او پکسل پر سانتي متر دی تاسو دوه غند واحد فرق نه لري بل موضوع بل فرق څه داغه څلورسته پسې رنگونه کم ډول رنگونه تاسو غواړي عموما موږ دوه ډول رنگونه لرو ار جی بي او سیم مای کې دلته څنګه رنگونه هم ستاسو هغه باندې ورسره بیا خبرې وکړو را بسو د ار جی بي او سیم مای کې رنگونه په پیژنو چې دا کم ډول رنگونه دي موږ تاسو ار جی بي رنگونه لرو ار جی بي رنگونه معمولا د ریډ گرین اند چشم ریډ گرین بلو کا بلاک بلاک دی کا بلو دی ار جی بی اس ما څخه ملایار کې بلاک وی فکر کوم ریډ گرین اند بلاک دی سره کم دی ریډ گرین بلاک دی بلو دی کا بلاک دی بلو دی سره د خیر به ګروز بلاک وګورو شز ما څخه ملایار کې ملا مش نس شمه توجه سي او بل مرش سی ام واي کې لرو چې لرو سی ام واي کې سی ام واي کې رنگونه معمولا دا بیا د سیان magenta yellow and black مشکل نه لري شه دا د پایتوري راخستې دي نو دلته سیان د آسماني شین رنگ magenta ګلابي رنگ yellow ژړ رنگ او black سره کوم رنگ تور رنگ پدې کې ار جی بي ریډ گرین بلو سره کوم ریډ گرین بلو دغه درې رنگونه دي ته دې ګورې دا رنگونه جوړې ګورې موږ په میلیون هاو مختلف رنگونه لرو په میلیون هاو مختلف رنگونه نو دغه ټول رنگونه چې جوړېږي د ریډ گرین بلو د میکسچر څخه یعنی د یو ځایوالي څخه جوړېږي یو څه اندازه ریډ ورواچو یو څه گرین ورواچو یو څه بلو ورواچو نو رنگ جوړېږي که هغه اندازه تغیر کې بل رنگ جوړېږي که هغه اندازه تغیر کې بل رنگ جوړېږي دغه درود سرچینو څخه د مختلف میلیون هاو رنگونه جوړېږي او سیمای کې به معمولا موږ څلور رنگ لرو څو رنگ لرو څلور سیان اسماني شین magenta ګلابي یلو ژړ او بلاک تور پدې کې هم دغه څلور رنگونو څخه په میلیون هاو نور رنگونه جوړیږي یعنی فرق نه څه هغه هم د رنگونو جوړول لپاره د رنگونو جوړول لپاره خو یو فرق است معمولا ار جی بي رنگونه چې دي دا د سکرینونو د لپاره جوړیږي چې د لپاره سکرین لپاره چې تاسو داسې فایل جوړیږي چې ډاکومېنټ جوړوي چې هغه مون تاسو په پیج مثال دا انټرنیټ اپلوډ او مې فیسبوک لپاره یا پر مثال د موبایل لپاره هغه موږ په کمانه زبانه ثبتوي په کمانه جوړو ار جی بي او سیمای کې بیا کزه شي پرنټوم هغه باید په کوم شکل باندې جوړ کم سیمای کې باندې پرنټر که تاسو ګوري هغه معمولا څلور یا شپږ ډبې بغل ته پرتی لینونو تر راغلي دغه څخه د رنگونه اخلي یا به دا څلور یا شپږ په شپږ کې به دا رقم دی په هغه کې به دا یو شی بل اضافه دی په هغه کې دا یو شی رنگونه اضافه دي لایټ سیان پکې اضافه دي لایټ سیان بیا څه روشانه سیان رنگونه دي او بل بیا لایټ میجنټا اضافه دي دواړه بس دا ټول د همدغه رنگونه دي خدای بیا څه روشانه پکې دي دا دغه نوی پرنټرونه معمولا په اپیسون یا په پرنټرونو کې په دغه همسته نو لایټ میجنټا لایټ سره کوم پکې څه رنگونه سیان نو دغه سیمای کې رنگونه د پرنټ لپاره معمولا موږ کاروو او ار جی بي لپاره کاروو
د سکرین لپاره که زه چېرې غواړم داسې د سکرین لپاره شی جوړ کړم نو تاسو د صفحه جوړې لپاره مثال زه راځم ورته وایم د پرنټ سایز A4 لینډسکیپ سایز صفحه جوړوم ریزولوشن یې 300 دی نو RGB کلر غواړي که سیماکي کلر غواړي نو دلته موږ مخکې وویل چې موږ عموما دا دوه رنګونه خو د څه نور رنګونه هم شته بیټ ماپ رنګونه ګرې سکیل رنګونه سیماکي او لیب کلر بیټ ماپ رنګونه معمولا ساده د وینډوز رنګونه دي ګرې سکیل بیا خالی خاکي رنګونه کوم رنګونه خاکي تور سپین رنګونه ګوري موږ دوه رنګونه بلیک اینډ وایټ او ګرې سکیل د دې دوه رنګونو ترمنځ تاسو توپیر وپېژنئ بلیک اینډ وایټ که تاسو انتخاب کړي به هر ځای بلیک اینډ وایټ معنا تک تور او تک سپین رنګ د دې رنګو څخه بغیر بل رنګ باید نه خو ګرې سکیل بیا خاکي رنګونه په هغه کې بیا خام تور خام سپین دا رنګونه هم پکې شته ته خړ رنګونه هم پکې شته نو دلته تاسو کوم رنګونه تاسو غواړئ نو هغه دلته تاسو ته انتخابوي سیماکي او لیب کلر بیا موږ تاسو په ایمیج باندې کې ان شاء الله وای لیب کلر کې به تاسو اختیار لرئ چاته کوم رنګونه اضافه کوي کوم رنګونه کموي سم خلاص دا کرکټ ګرې سکیل نشي هغه جلا دي هغه کرې سکیل دی دا ګرې سکیل دی کریس ګیل ګرې سکیل سم خلاصو نو معمولا دلته موږ تاسو دا دوه رنګو سره ډېر زیات کار لرو سیماکي او RGB هغه تاسو خپل اختیار لرئ چې ورته څه وکړئ انتخاب کړئ او بیا په دغه رنګونو کې موږ معمولا 8 بیټ 14 بیټ 22 بیټ رنګونه لرو نور په دې کې دا فرق نشته دا بیټونه چې ځبه کېږي معمولا کوالټي هم څه سمېږي سره کم کېږي کوالټي سمېږي ډېر سمېږي پر مثال په افتر افیکټ کې که تاسو بیا کوم تاسو ژوندي وي ان شاء الله بیا زه تاسو ته ښیم هلته که چېرې موږ تاسو نه ګلو ځینې افیکټونه کار کړو هغه په 8 بیټو په دې کار کې نه کې هغه د کوالټي کمه ده نو 22 بیټ معمولا ښه کوالټي ده 14 بیټ یو څه کمه کوالټي ده 8 بیټ هغه متوسطه 14 بیټ متوسطه کوالټي ده اوس نو دا هغه نوی ډاکومنټ تاسو جوړوئ بیک ګراوند یې څه ډول راسي دا نوی ډاکومنټ خو معمولا یو بیک ګراوند شی باید ولري نو بیک ګراوند وایټ غواړي بلیک غواړي او که بیک ګراوند کلر بیک ګراوند تاسو هر ډول رنګ درلود هغه رنګ وکړي دا که څه وروسته اډوانس اپشن کې نور د کلر پروفایل او د ځینې د پکسل سپیکر شو د دې سره اوس په حال مشتاس کار نه لرو د څه اوس تیریږي کلر پروفایل کې راځي پیج مې کې څه خبر باندې وکړو هغه څه اوس مشکارونه باندې لرو کوم پښتنه خو نشته اډبورډ زمانه کې وخت راغلی وای ورم سخر مکلو کلیک ور باندې وکړئ نو زموږ هغه ډاکومنټ به سره کم شي ترتیب بس کدام پروسس خو نه نو دا د نوي ډاکومنټ جوړول و اوپن خو تاسو مخکې زده دي چې اوپن په واسطه تاسو کولای شئ چې خپل ډاکومنټ یو سبسوي ډاکومنټ سبو کې راخلاص کړئ یا واکس راخلاص کړئ براوز ان برج اډاب برج کچې وګورم کچې زموږ سره انسټال و اډاب برج یو بل بیل پروګرام دی زما سره اوس په حال نشته زه بیا د انسټالول طریقه به مې درشم د لیز ما سره سټپس ته اډاب برج یو بیل پروګرام دی چې د اډاب برج په واسطه تاسو کولای شئ د اډاب پروګرامونو لپاره چې شو کوي اکسون ازن ډاکومنټونه څه پکې تیار کړي هغه په اتوماتیک سره پورشاپ ته لاوډ کوي یا بل پروګرام د اډاب هر پروګرام شدي نو سبا د خیر به ان شاء الله زه ته انسټال هم کوم ته ویم شم چې اډاب برج څه ډول پروګرام دی نو موږ دا رقم وایو چې اډاب برج د اډاب کمپنی یو بل پروګرام دی نو د براس برج وظیفه دا ده چې موږ د خپل فایلونه خپل ډاکومنټونه ټوله په اډاب برج کې ښکاره کوي بیا کولای په اسانۍ سره پورشاپ څه پکې امپورټ کړو اوپن از که تاسو یو ډاکومنټ راخلاص کړئ که غواړئ چې هغه په بل شکل سره راخلاص پر مثال د فوټوشاپ ډاکومنټ دی زه غواړم دا ډاکومنټ پر مثال د کولډر ډاکومنټ په شکل سره په بل شکل سره راخلاص کړم دغه لپاره موږ اوپن از استفاده کوو چې وروسته په دې د سیو از خبرو وروسته ان شاء الله په دې باندې وګورئ کار ور باندې وکړو او اوپن از سمارټ ابجیکټ زموږ د ډاکومنټ خلاص ابجیکټ پر خلاص ګورئ یو ساده اپ اوپن دی زبراسه مې واکس بس وکم ساده به اوپن کم بل اوپن از سمارټ ابجیکټ دی پر مثال زه راځم همدغه تصویر ساده مې اوپن کړم بل لازم ورته وایم چې اوپن از سمارټ ابجیکټ زموږ دغه کس په شکل راخلاص کم د سمارټ ابجیکټ په شکل سره راخلاص کم نو د سمارټ ابجیکټ او د ساده تر مابین توپیر څه دی ګورئ سمارټ ابجیکټ چې هر وخت موږ سره راخلاص کړو د بیک ګراوند کې رالی سمارټ ابجیکټ چې هر وخت تاسو عکس راخلاص کړئ معمولا پر د کونج باندې سمارټ ابجیکټ یو کوچنی آیکن لري نو سمارټ ابجیکټ کچیر تاسو عکس د سمارټ ابجیکټ په شکل سره راخلاص کړئ هغه به هیڅ کله خپل کوالټي له لاس نه ورکوي په د ډاکومنټ کې ډاکومنټ څخه د باندې نه په ډاکومنټ کې تاسو هر ډول کار باندې کوي د خپل کیفیت خپل کوالټي له لاس نه ورکوي پر مثال د ډاکومنټ باندې نقش نه کوي راځم دا ډاکومنټ هم دغه نقش نه کوم برابر تر ما پنځه تر موږ پیژنو دا ډاکومنټ هم ګور دا ما بیل سمارټ ابجیکټ راخلاص کړو هغه مې په شکل راخلاص کړم سمارټ ابجیکټ او سمارټ ابجیکټ موږ ویلو چې خپل اصلي کوالټي له لاس نه ورکوي کزه راسم هغه عکس راخلاص کوم چې په سمارټ ابجیکټ کې دا راخلاص کوم او غټه کوم آیا عکس بخواص خطر بن سوي اذن تبدل سوي هغه ان هغه رقم دي خو موږ ویلو ک عکس صدر اخلاص کو هغه کښنه کو هغه کو هغه بچ لاس ورکیم کوالټي لاس ورکیم چې بل لاس ورکیم
کوالټي بل لاس ورکړي کوالټي لاس ورکړه او سمارټ ابجیکټ کوم سیو اس کې به بل باندې سره ثبت کې هغه به تاسو نه چې بیا کوالټي بغیر ثابت پاته یواز فوټوشاپ کې خپل کوالټي لاس نه ورکړي نو اوپن سمارټ ابجیکټ که تاسو غواړئ چې عکس راخلاص کړئ باغ کې ایډیټینګ وکړئ او فوټوشاپ کې تاسو کار باندې کوئ او خپل کوالټي لاس ورنکړي نو تاسو په کومه بڼه راخلاصوي اوپن سمارټ ابجیکټ باندې سمارټ ابجیکټ نه کړی سیو کې فوټوشاپ باندې کچيري فوټوشاپ ډاکومېنټ ثبت کړي بیا د اخلاص کې خو هغه خبره ده چې کوالټي لازم کچيري په بل باندې ثبت کې مثال پی ډی اف جی پی جی بل باندې سره کله بیا اخلاص کې به غزر نه موضوع ده جلا کستی یعنی بیا د سمارټ ابجیکټ په شکل نه د جواز په دې ډاکومېنټ کې د سمارټ ابجیکټ خواص لري یعنی کله بل باندې ایکسپورټ کې بیا همدا خواص نه لري سمارټ ابجیکټ په شکل نه ثبت دی یواز به ډاکومېنټ په شکل نور بس داس ډاکومېنټ نه لرو سر مخلاصو یواز په ډاکومېنټ ګوره د پیدا انداز نه چې خامخا به ته بس ډاکومېنټ سره یا الته نو ته به بل خبر ده بل موضوع ده دته په ډاکومېنټ کې موږ په صلاح او برداشت د ځاسر مخامخ کې جواب زه کښنه کوم هغه چې به غټ کوم هغه خپل لاس کړی مثلا زه ایډیټینګ په وخت کې زه یو عکس باندې کار کوم چې الته ګورم مخته چې ګورم کو عکس خپل لاس ور کړی نو دلته موږ ډاکومېنټ کې د کوالټي ساتل ډیر مهم دي په ډاکومېنټ کې د یو عکس ثابته کوالټي ثبتول ډیر ضروری دي نو دا هغه ساتل د پاره تاسو په سمارټ ابجیکټ راکس سمارټ ابجیکټ په شکل سره خلاص او رسنت که تاسو غواړئ په نږدې وخت کې کوم عکسونه تاسو استعمال کړئ که غواړئ د غوڅ خبره خلاص کړئ نو رسنت څخه استفاده کوئ کلوز دا زموږ د اوسنی ډاکومېنټ زه په کوم ډاکومېنټ کلر ګورم موږ تقریبا دا 15 ډاکومېنټ راخلاص کړي زه په دې ډاکومېنټ باندې ولاړم په دې ډاکومېنټ دا ډاکومېنټ مختلف ډاکومېنټونه دي کنټرول ډبلیو شارټ کټ دی کلوز زموږ د اوسنی ډاکومېنټ بند کړم دا کوم کې زه ولاړم یواز به هم دا اوسنی ډاکومېنټ بند کړي او کنټرول الټ ډبلیو ټول ډاکومېنټونه بند کړم هر څو ډاکومېنټونه چې بیا هغه ټول سره کم کې بند دي براوز اند برج مخکې موږ ویلو چې د برج بل ډاکومېنټ موږ خلاص کړی وي که غواړو البته براوز اند برج یو ډاټا بل پروګرام دی که غواړو چې دغه براوز اند برج پروګرام کې خپل فایلونه ووینو دغه لپاره براوز اند برج ته راځو دلته کلوز اند ګو ټو برج موږ د ډاکومېنټ بند کا او برج ته ولاړ شه سبا د اخر به زه برج درته انسټال کوم عملاً به دلې وګورو بیا به پر دې باندې دوړو باندې کارو سیو ګوري موږ یو سیو لرو بل سیو از لرو دغه دوه شان تاسو باید په ورډ کې لا توپیر پیژندلی وای د مثال په ډول سره ک ډاکومېنټ ما مخکې را خلاص کړی وي او ثبت کړی مې نه وي نو دلته یواز موږ سیو کارولای شو سیو اس کارولای شو چې کارولای شو سیو اس په دې معنی چې موږ دغه ډاکومېنټ په یو بل باندې سره څه وکړه ثبت کړ په بل شکل ثبت کړ په یو شکل باندې ثبت په خاص شکل سره ثبت په کوم شکل سره ثبت هغه ته لیوټ انتخاب په هر شکل ته غواړم ما شکل باندې کولای خپل ډاکومېنټ څه وکړي ثبت کړي نو اوس غراځم دلته تاسو دا پښتنه پیدا کړئ نو غوښه سیو باندې پاسته ثبت ولای شم نه سیو یوازې هغه وخت کاریږي ستاسو ډاکومېنټ مخکې بل ځای ثبت کړی چې نوې تغییر پکې راولي هغه نوې تغییر ثبتوي دغه لپاره چې کاروي ساده سیو کاروي نو زه راځم تاسو باید اجازه خدای اوس له ساده سیو کاروم سیو تاسو وګورئ چې در خلاصېږي سیو از در خلاصېږي یعنی سیو از لمړی ځل چې تاسو ډاکومېنټ ثبتوي که تاسو غواړئ په یو خاص باندې سره ثبت کړئ دغه لپاره باید استعمال کړئ سیو از باید استعمال کړئ او کچیر تاسو بیا یو ډاکومېنټ مخکې ثبت کړئ که غواړئ بیا هم په بل باندې ثبت کړئ بیا هم کاروي سیو از سیو یوازې د لپاره کاریږي ډاکومېنټ مخکې ما ثبت کړی دی نوې تغییر پکې راغلی نوې تغییر ما ډاکومېنټ اضافه کړ نو چې کاروم کنټرول اس ساده سیو کاروم د لیب فوټوشاپ کې ډاکومېنټ کچیر تاسو مخکې نو ثبت کړی نو دغه لپاره چې کاروم سیو از د مثال بڑاول سره کزه دا ډاکومېنټ اخلاص کم په دې کې ما ځین تغییر راوستي اوس د پازه بچی کار کم ساده سیو کار کم د ډاکومېنټ مخکې ثبت شوی نو باید سبو کم سیو کار کم او کچیر داس ډاکومېنټ پر مثال سره ځم کنټرول الټ شیفټ ان به وهم یو نو ډاکومېنټ بر اخلاص کم آیا دا ډاکومېنټ مخکې ما بل ځای ثبت کړیو نو ثبت کړی نو زه د لپاره بچی کار وکړم سیو کار کوي نیکی نو سیو از د لمړی په بل شکل سره باز ثبت پر مثال په ډاکومېنټ باندې زرا ځم دا د سیو از په شکل سره په نامه سره ثبتوم د می ثبت کی اوس می کوم تغییر پکې راوستم دا تغییر زه غواړم چې ډاکومېنټ اضافه کوم د خو مخکې ما ثبت کړیو نو اوس باید کوم بټن کاروم سیو بټن کاروم سیو از بیا خو ما ته ویل کله لمړی ځل ته باید اتمن باید سیو از کار کې کله اوس بیا غوښتنه و چې دا اوس ما د پټشاپ ډاکومېنټ په شکل ثبت کړیو زه ته چې په بل شکل هم ثبتوم نو هغه پر بیا د سیو از کارول به اختیار هغه په خپل حال باندې پاتې ژوند سیواز کړي بیا کار کوي نو خپل هغه په خپل پاتې دا بیا په جلا په بل ځای کې بیا ثبتېږي هغه تاسو خپل اختیار لري چې چیرې ثبتوي هغه په مخکینی پال باندې کار نه لري خو بس ثابت پاتې هغه د پرمې واسه کارول شي چیک انت به چیکن باندې مې تر اوسه سند خلاصوي بیا زه تو ګرمې واري چې څوز فاجره کوي خو مخکې په ځین کې وم خو بیا روس ان شاء الله تو ګرم او ریورټ کساس په یادي دا ډاکومېنټ چې ما ثبت کی په کوم شکل سره ثبت شوی وو یا
یا هغه شکل نه ده دغه تر کومه ځای پورې ایډیټینګ به دې کې سوی وو ایډیټ تر کومه ځای پورې سوی وو چې موږ پکښ یو لیکل نه خالص سپینه صفه څه ډول یا نو هغه بیا موږ سیو د لپاره وکړو یو سپینه صفه موږ ثبت کړو چې موږ ثبت کړو سپینه صفه که تاسو غواړئ د خپل ډاکومېنټ هغه حالت ته بوزئ چې تاسو ثبت کړی و اخري وار چې هر وخت ثبت کړو کله دا غواړئ حالت ته بوزئ نو چې کاروي ریورټ ابدوله شارټکټ کس باید مخکې چې ما باکس ایډیټینګ کوي ایډیټینګ وکي او دا په خپل دیال تراونه ابدوله شارټکټ دی نو کې هغه کس په هغه حالت ته بوز چې اخري وار تاسو ثبت کړیو پر مثال که زرا سم بده کې اوسې ایډیټ وکم پر مثال ایسې ایډیټ مې وکي زه غواړم دا ثبت کم سیو مې کوي اوس ریورټ زموږ عکس دغه حالت ته راولي اوس د په دې حالت باندې ثبت شو اوس که زه نوې کار وکم نوې ایډیټینګ وکم پر مثال نوې ایډیټینګ مې وکي اوس زه غواړم د عکس به خپل اولنې حالت ته بوزم ولې ته کم یو چې اخري وار موږ ثبت کړیو نه په 12 وهمه به ته به خپل اولنې حالت ته راوړو سم خلاصو نو ریورټ زموږ عکس زموږ هغه حالت ته راولي چې موږ اخري وار ثبت کړی وي اخري وار کوم موږ تاسو پر مثال کزه وکس جوړ شوی عکس را خلاص کم اوس دغه جوړ شوی عکس موږ څه وخت ثبت کړی و اخري وار په یاد مې یا نو موږ ثبت کړ د مستدیر اخلاص کې دا چې د اخلاص مکه د مخکې ثبت شوی دی نو دا اوس چې مر اخلاص کې دا د خپل هغه ځکه دا ثبت شوی عکس مخکې ثبت شوی دی نو دا خپل د مخکې نه ثبت شوی حالت دی نو اوس کله پته کې ایډیټینګ وکې په دې کې د کله چې ایډیټینګ وکې نو اوس غواړم د خپل اولنې ته بوزنه او چې ښکارې ریورټ کارې سره خلاصو کمپیوټر نه خونه سبق شکیم او سبا د خیر به ان شاء الله موږ تاسو ایکسپورټ وایو د ایکسپورټ او سیو استر باندې لږ به تشریح کوم د ایکسپورټ او سیو استر باندې تو پیر نه تقریبا دواړه یو وظیفه اجرا کوي خو دا یو خبر تاسو پات لري سیو از موږ د داس ډاکومېنټو د لپاره ثبت کارو چې هغه موږ بل وخت ایډیټ کولای شو یعنی ایډیټیبل پروګرام خو زنده شانس چې پاګه کې موږ ایډیټ کولای معمولا سیو از د لپاره کاری چې ایډیټیبل پروګرامو د لپاره څه وسی ثبت خو ایکسپورټ بیا معمولا داسې د لپاره کاری چې هغه نن ایډیټیبل پر مثال لکه پی ډی اف جی پی جی هغه د لپاره معمولا موږ کارو ایکسپورټ دا معمولا جنرال دا پرپس جنرال هدف دا د ایکسپورټ جنرال د ایکسپورټ او سروس سروانس پر کړی خو له څه بیل دی په ایکسپورټ کې بیا صرف دا چې موږ له نور فیسیلیټیز لرو نور امکانات لرو خو دلته سیو ازمه ما غیر کوم پاجره کې خو جنرال عمومي تاسو په کمپیوټر کې داس لکه سیو از داس ډاکومېنټ په شکل باندې موږ ثبتو چې هغه بل وخت ایډیټ کولای شو ایکسپورټ داس ډاکومېنټ په شکل روند باندې موږ ثبتو چې هغه بل وخت ایډیټ کولای نشو دا جنرال عمومي تاسو زده کوي خو دلته ایکسپورټ او سیو څه فرق لري په ایکسپورټ کې د موږ نور بیل کې نور مثالونه لرو د نور شان لرو چې باغ کې ځنی وایي او ځنی بیا د وخت په تیر تور سره چې نور ملګری کې موږ کومندونه وایي دا غسر به ان شاء الله بیا ځای وایو او ورسره نه پرم